السلام علیکم. ستړي مشئ. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. درسونو دوام دی او څنګه مې چې ستاسو سره وعده کړې وه نو د وعدې مطابق ستاسو لپاره درسونه تیاروم ستاسو په چوپړ کې. نو راځئ نن د ټایټل په اړه باندې خبرې کوو چې ټایټل څه ته وایي. ټایټل یعنې دا اوس تاسو په سکرین باندې ګورئ دا ټایټل دی یا مثلا دا یو خو زما اصل مقصد د ټایټل نه په اسانه الفاظو کې تاسو پوهېږم ټایټل په ویډیو باندې خط لیکل ساده پښتو کې موږ وایو که نه په کاغذ باندې موږ خط لیکو دغسې په ویډیو باندې خط لیکل چې دی ټایټل وایي. موږ کولی شو د یو ویان نوم د یو ځای ادرس د یو څه نرخ همدارنګه خبرونه چې لاندې ځي لاندې درېیمه حصه کې لوړ ترډ کې چې دی د خبرونو یو کراول روان وي دغسې ډېر ډولونه شته ټایټل. نو راځئ نن موږ تاسو د یو ساده ټایټل جوړولو په اړه باندې خبرې کوو. ساده زما مقصد دا دی چې زه د پرو خلکو دپاره کار نه کوم بلکې زه د بګینرز دپاره د هغوی لپاره چې تازه غواړي کار وکړي یعنې د صفر نه غواړم شروع وکړم. ډېر خلک مثلا په خپله زده کړې ډېر مخکې تلي په خپله شیوه کې لګوي خلک پوه کوي خو په دې نه وي خبر چې دا زه څه وایم په دې باندې څوک نه پوهېږي ځکه چې هغې اوسه پورې کتلی نه دی. نو ځکه چې زه د پریمیر الف ب ت دا ستا ښایم او غواړم د صفر نه شروع وکړم چې تاسو ټول پرې پوه شئ او داسې څوک ونه اوسي چې ووایي یار زه خو په دې نه پوهېږم دا د کوم ځای نه شروع کړم. نو راځئ نن د یو ساده ټایټل جوړولو په اړه باندې خبرې کوو. چې موږ یو ویډیو جوړوو خپل نوم د ویډیو د پاسه څنګه ولیکو یا د یو چا نوم د ویډیو د پاسه څنګه ولیکو. نو راځئ نن په همدې کې کار کوو. دغه ویډیو چې ده دلته پرته ده زه غواړم په دې باندې زما نوم واوسي صحیح ده. زه غواړم چې په دې باندې نوم ولیکم. د ټول نه لومړی د ټایټل لپاره چې څه مهم دي که نه شارټکټ کنټرول ټي باندې هم چې دی تاسو کولی شئ دلته ډایرکټ یو ټایټل لپاره ګرافیک ایجاد کړئ. دلته په دې سکرین باندې ټایټل راغی. کمپیوټر ته خیر وي چې ډېر زیاته وینډوګانې کولاو دي نو ځکه چې دی دا وګوره د نیو ټکسټ لیر کولاو شو. دلته یو ټکسټ راغی نیو ټکسټ لیر دې باندې تاسو پرې ډبل کلیک وکړئ. دا چې دی کولی شئ تاسو دې کې ولې ډبل کلیک هم وکړو سلیکټ شو. اوس راځئ په دې کې لیکو نوم مثلا عزیز زهار موږ ولیکلو یو ساده ټایټل صحیح شو. دا یوه لاره شوه چې موږ کولی شو یو ټایټل ایجاد کړو صحیح ده. د دې نه بغیر مثلا تاسو دا ډیلیټ کړئ دا هم ډیلیټ کړئ په ټکسټ باندې کلیک او راشئ په سکرین باندې کلیک وکړئ نو هم چې یو ګرافیک ایجادېږي تاسو کولی شئ په دې کې چې دی کلیک وکړئ او لیکل پکې وکړئ عزیز زهرا دی مقصد زما زیات ملګري ما د عزیز زهرا وایي بیا کله کله په عذابول هم کوي دا زهرا چې ده وایي دا څوک ده که نه نو دا عزیز زهرا دی د یو الف چې پکې دی د یو ای پکې زه د جینۍ نه هلک ته راوستی. نو راځو دې درس ته عزیز زهرا ولیکل شو خو دې لپاره زما بیکګراونډ هم پکار دی. نو دا چې دی دا پاسني لایر ته وړو او د بیکګراونډ به د کوم ځای ته یو داسې یو ریبن به موږ د کوم ځای نه جوړو. تاسو کولی شئ د فوټوشاپ کورلډرا نور سافټویرونه هم راوړئ خو په دې کې خپل هم دا پین ټول باندې تاسې موس پریس ونیسئ یعنې ګوته پې زور ونیسئ لیفټ کلیک دا ور ریکټینګل ټول ښکار صحیح ده. په دې باندې کلیک او تاسو راشئ په ډیسکټاپ باندې یو ریکټینګل جوړ کړئ صحیح ده. چې دا تاسو کار جوړ شو د دې ریکټینګل سیټینګ چې دی که نه دلته افیکټ کنټرول ته راشئ دا شیپ صحیح دی جوړ شوی دی دغه نقطه باندې کلیک کړئ دې سیټینګ به چې دی خلاص شي. چې دا هم کله خلاص اوس ګوره دلته چې دا فل لیکل شوی دا چې دی د دې رنګ دی فل باندې ډبل کلیک کړئ دا چې دی مکمل بلیک یا تور کړئ صحیح ده تور شو. دا چې دی سټراک دی یعنې کولی شئ سټراک دی دا غاړې دې ته مثلا سټراک ورکولی شئ خو سټراک عمومي دې کې ښه نه ښکاري شیډ هم ورکولی شئ هغه یو سایه ولري سیوري ولري. خو زما مقصد صرف او صرف دلته دې نه جوړولو دا جوړ شو صحیح ده. اوس دا ډېر زیات تک تور دی دا دلته زه راوړم صحیح ده بلکې دا په هماغه ټکسټ عزیز زهرا کې لکه چې جوړ شو ټکسټ عزیز زهرا صحیح ده. دا مې چې دی په دې یو ګرافیک کې جوړ شوی نو په دې خاطر باندې چې دی ما هغه پاس کړلو عزیز زهرا مې دلته لیرز کې د پاسه کړو نو هغه چې دی د پاسه پرې راغلی خو تاسو کولی شئ جدا جدا هم دا جوړ کړئ یعنې مقصد دلته دغه جوړ شوی دی باکس جوړ شوی صحیح ده. دې اوس باکس او هغه دواړه دي که نه ټکسټ دواړه دي دا زه ډیلیټ کوم صحیح ده.
پہلے کنټرول ټي بلکې پہلے کنټرول ټي پہلے باکس جوړو راځي پہلے چې دی باکس تیار سلیکټ دی پہلے راځو یو باکس دلته جوړو صحیح تیار ما تور سیټینګ چې موږ مخکې وکړو تیار جوړ شوی دی پہلے چې دی یو باکس په دې حصه کې جوړ شو صحیح ده دې شیپ سیټ اپ ته دلته نه کوي چې دا د بیا فل وغیرہ وغیرہ صحیح ده دا د تشتري بلکې دې عمومي سیټ اپ چې دی مثلا تاسو افیکټ کنټرول کې چې دی د دې ویکټر موشن نه کولای شي چې دا یو خو بل خو او یا رقم سیټ اپ چې تاسو غواړئ لیفت رائټ اپ ډاون نو د دې چې دا گرافیک جوړ شو صحیح ده د گرافیک نه بعد موږ ته کنټرول ټي پریس کوو ټیکسټ پلیئر هم په د پاسه جوړ شو او بیا راځو ته کلیک کوو په دې باندې AZHARA صحیح ده عزیز زهارا مې ولیکلو دا ټیکسټ راوړم د پاسه اوس د ګرافیک تاسو ګورئ ډېر زیات تک تور دی خوند نه کوي خیال وکړه دا ډېر هلکی یعنی د دې چې د اوپیسټي موږ باید کمه کړو د اوپیسټي هم د شیپ سیټینګ ته راځو دا کولاو دا فل لیکل شوی دی پوزیشن سکیل دا هر څه روټیشن اوپیسټي انکر پوینټ دا هر څه لیکل شوي د دې اوپیسټي سل ده صحیح ده دا موږ راوړو دا شپېته کوو څو ګورئ څومره دا تور رنګ چې دی هغه کم شو البته اوس بیخي کم دی که نه راځي دا به چې دی دې باندې به کلیک کړو او د دې دا اوپیسټي به چې دی د شپېتو نه اتیا کړو اوس چې دی یو اندازه صحیح ده صحیح ده د پاسه به چې دی عزیز زهارا لیکل شوی د په اواز کې هم تش نوایز دی اول خو دا لري کوم چې دا بار بار زمونږ ویډیو ډسټرب نه کړي صحیح ده عزیز زهارا چې دی ولیکل شو خو دا که د ساده دلته ووسي یا مثلا دا زه لږ را دې خوا کوم لږ منچل ورسره وکړم او بیا دا اپلای کړم نو د بل یو په یو باندې ډایرکټ راځي د دې لپاره مثلا ډېر طریقې چې تاسو څنګه غواړئ افیکټس ته راشئ او په افیکټ کې تاسو وایپ ولیکئ صحیح ده ویډیو ټرانزیشن وایپ کې چې دا تاسو دلته راشئ ګورئ ګریډینټ وایپ پیرس بینډ وایپ بینډوز دا ټول په تاسو چې کولی شئ راځئ ګوره بینډ وایپ چې دی زه په دې باکس باندې اچوم صحیح ده اوس تاسو دلته وګورئ دا باکس څنګه شروع کېږي صحیح شو باکس په دې شکل باندې راغی ټیکسټ د باکس نه چې دی وروسته شروع کړئ دا باکس راغی ورپسې دا ټیکسټ دی ټیکسټ باید څنګه راشي که تاسو غواړئ چې ساده د دې نه وروسته چې دی مثلا هغه را پیدا شي یا مثلا هغې ته هم ورکوئ یو دانه وایپ افیکټ دلته راوړئ ګوره اوس ورته به تاسو پلی کړئ دا اوس دا چې دی الټه یې دا بانډور صحیح ده اوس به انګلیسي ټیکسټ دی به پښتو طرف نه شو شوی رایټ طرف نه او دې اسان طریقه تاسو په افیکټ باندې کلیک کړئ دا کولاوي ریسټ اپ ته راشي ریورس باندې کلیک کړئ دا به اوس صحیح شي ګوره صحیح شو بینډ وایف عزیز زهارا په پاسه ولیکل صحیح ده دا یو سمپل ټیکسټ جوړول دا مناسب نه دا بینډ وایف دا ډیلیټ کړو راځو دلته کې یو بل ګورو کلاک وایف تاسو ګر چا پرې تاویږي او بیا چې دی راظاهرېږي ګوره تاسو کلاک وایف ته بلکې دا زه فکر کوم چې د هغې په نسبت ښه دی صحیح ده خو دا هم الټه کوم طرف نه را شروع کړي دا هم ریورس کوو کلاک وایپ باندې کلیک کوو او په دې باندې ریورس کلیک کوو چې دا د ویډیو د بندې حصې نه هغه طرف ته لاړ شي صحیح شو ډېر زیات چې دی مثلا دا تیز دی روزر څنګه چل کوو دا افیکټ دلته راونیسئ او دې پورې راولئ صحیح ده صحیح شو کلاک وایپ ته وګورئ داسې اوس خو په ارام باندې راغی او د هغې نه وروسته تاسو دا ځوان راولئ چې د پاسه پرې دا ولیکل شي صحیح شو عزیز ستړي مشئ غواړم نن درسره عزیز زهارا صحیح ده تاسو د دې اخر هم تاسو هر رقم چې وغواړئ که غواړئ چې په دواړو باندې کلاک وایپ اچوئ په دواړو باندې واچوئ په کوم سټایل کې چې راغلی په هماغې کې به چې دی ختم شي ګورئ ورته ستړي مشئ غواړم نن درسره د پلانونو څنګه چې تاسو وغواړئ هماغسې به دا ختمېږي تاسو غواړئ چې دا ساده شریف ختم شي د هغې دپاره راشئ دلته په دې باندې پی باندې کلیک کړئ چې پوینټ ځای چې دی ډایرکټ اوپیسټي انتخاب ده صحیح ده ډاون یې کړئ او ځای بل هم چې دی مثلا دا لوړ کړئ او په همدې پوینټ کې په دې باندې کلیک کړئ او د دې اوپیسټي تیاره سلیکټ ده دا ډاون درسره د پلانونو په اړه باندې خو په ارام باندې چې دی دا
عزیز زهاره تاسو غواړئ چې هر څه مثلا ولیکئ ښه په اسانه باندې کولی چې یو ستړي مشئ غواړم نن در سره د پلانونو په اړه باندې خبرې وکړو پلانونو سره بیا ګورو پلانونه اصل د نوي کال د هر کال په شروع کې موږ کوو خو عملي کېږي نه پلان کې بیا کال منځ کې پته نه لګي ویډیو په همدې ځای باندې ختموم او یو ساده ټایټل مې تاسو تشریح کړو چې موږ څنګه کولی شو یو ساده ټایټل جوړ کړو پرنټر غږ مو ریپرنټ مې ورکړی د دې طرف توپ را روان دی نو د یو ساده ټایټل په اړه باندې خبره وکړه ځکه زه په واتساپ کې هم اچوم واتساپ ګروپ هم زموږ شته دی چې تاسو غواړئ زموږ واتساپ ګروپ جوائن کړئ نمبر هم په کمنټ کې پرېږدئ همدارنګه په فیسبوک کې هم زه اپلوډ کوم نو د فیسبوک لپاره هم ډېره غټه ویډیو چې ده هغه مناسبه نه نو راځئ نوې ویډیو په همدې ځای باندې ختموو زموږ لپاره ساده ټایټل شاید تاسو ټول جوړولی شئ مهمه خبره زموږ لپاره دا وه چې پښتو په پریمیر کې څنګه ولیکو دا روان کلاس کې به د همدې په اړه باندې خبرې کوم تر بیا پورې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په لوی الله الله په امان